تازه خبر. ملا برادر نړیوال سازمانونه دي د کوکنارو د بدیل کښتونو د ترویج لپاره افغانستان سره مرسته وکړي. سلام، ستړي مشي، وخت مو بخیر. پام وکړئ د نن ورځې مهم خبر ته. د طالبان د حکومت ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر وایي په افغانستان کې د کوکنارو پر ځای د بدیلو کښتونو د ترویج لپاره اوس ښه زمینه برابره شوې ده او نړیوال سازمانونه دي په دې برخه کې د افغانانو سره همکاري وکړي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د باختر خبري اژانس د راپور له مخې ملا عبدالغني برادر دغه څرګندونې د ملګرو ملتونو د نشه یي توکو او جرمونو پر وړاندې د مبارزې د ادارې له پخواني اجرایي رئیس پینو الرچي سره په کتنه کې کړي دي. ملا عبدالغني برادر ویلي چې د دوی د حکومت د څه باندې 2.5 کلونو پر مهال په افغانستان کې د نشه یي توکو کښت او قاچاق پر وړاندې د جدي مبارزه شوې او اوس مهال د ده په وینا د مخدره موادو تولید او قاچاق نږدې صفر ته رسیدلی. هغه همدارنګه ویلي چې په مخدره موادو د روږدو په زرګونو کسانو درملنه شوې او ورته د کاري زمینو برابرولو په هدف د حرفوي زده کړو پروګرامونه پیل شوي دي. هغه زیاته کړي چې غواړي په نږدې راتلونکي په کابل کې یو نړیوال کنفرانس جوړ کړي ترڅو د دغه کنفرانس له لارې افغان بزګرانو ته د بدیلو کښتونو وړاندې کولو په برخه کې د نړیوالو مالي ملاتړ راجلب کړي. دا و د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا هم په الله سپارم. ښې چارې